اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه ملک غني ته ډاډ ورکړ چې موټروانان یې لمسولي دي چې تر څو د شورا او ملک بهادر فیصله ماته کړي او ټاکل شوې کرایه ونه مني. اوس به دا واورو چې د عبید په کوژدنه کې عجب ګل ولې نشته. یو دعا به وکړو، الله تعالی دې زموږ په دې خپلوۍ کې خیر او برکت واچي. رب العزت دې هلک او جنۍ دواړو ته د خیر ژوند ورکړي. میوه ګله، عجیبه خبره نه ده چې د عجب ګل د زوی کوژده ده او هغه پکې نه ښکاري. حسن خانه، عجیبه نه ده. تاسو ته خو عجب ګل معلوم دی چې داسې مراسمو کې داسې ډیر نه کینی، او بیا زه او تازه ګل چې یو هغه ته حاجت نشته. بس هغه په کور کې ښه دی چې د کور چارې سنبال کړي. هلته هم میلمانه ځي راځي. زموږ یوه خبره ده. څه ووایم نو، په کار خو داسې وه چې هغه دلته وې، هسې خپلو کې یو، په دې باندې به د پرخې کورنۍ خفی. حسن خان کاکا ولې به خفی؟ د هلک د کورنۍ نه موږ راغلي وو. نه نه، دا نه ویمه چې د پرخې کورنۍ به څه فکر کوي چې عجب ګل ولې رانغې. خامخا څه خبره شته. میوه ګله، رښتیا ووایه چې په څه وجه راغلی نه دی. های مجبوری مې نو. هو، مجبورومه دي، راته ووایه. خبره دا ده حسن خانه چې د عجب ګل فکر تا ته ښه معلوم دی. بس هغه د پیغور خبره اوس هم په فکر کې ناسته ده. د کوم پیغور؟ پیغور خو د منځه لاړ. زما میرمنې بخښنه وغوښته، ویلې چې زما نه څه شوي دي، بد شوي دي. تازه ګل مولوي صاحب، همداسې نه ده؟ ته په دې کیسه خبر نه یې؟ زه خبر یم. الله تعالی دې ستاسې میرمنې ته خیر ورکړي. هغې ډېر غټ زړه وکړ. ښه نو بیا عجب ګل دې خبرو ته ولې دومره اندېښمن کیږي؟ دا خو بیا هغې تهمتونو ته هوا ورکول دي که نه؟ های افسوس نو، زما زوی ښه سړی نه و. که ښه سړی وې نو دا جلۍ رانه چا نه شوه کولی. ما د خپل کور انګور کوله، د خپل کور، ځکه چې زما لور سره ملګرې وه، وړه ورسره رالویه شوې وه. هغې ته یې ټول ښه او بد معلوم و او شکر بدي پکې نه وه بغیر د ښونه. حسن خانه، دا صفتونه یې ټول مني، خو عجب ګل یې نه مني. نو هغه په دې فکر دی چې په چا یو ځل تهمت پورې شو بیا ترې نه لرې کېږي. خدای تعالی دې ورته نیکه لاره وښیي. آمین آمین. خو دا کار به تازه ګل مولوي صاحب کوي. څنګه چې د پرخې نه تهمت لرې که، داسې به د عجب ګل زړه م سپینوي. اوس خو یې د کور عزت شو، حیا یې شوه. عجب ګل ته داسې په کار نه دي که نه، خدای مکه د زوی او د انګور د دواړو ژوند به خراب کړي. ای ماشومانو، شور مه کوئ، غلي کښېنئ. تازه ګل مولوي صاحب اوس راځي. مونږ او تاسو ته څه ویل غواړي. ځکه ما ته یې ویلي وو چې زما له راتګ نه مخکې مدرسې ته لاړ نه شئ. عبیده، تازه ګل مولوي صاحب به موږ ته څه وایي؟ هغه د لوبو د میدان خبره خو به نه کوي. نه، د میدان خبره نه ده، هغه خو خلاصه شوې ده. چې بیا به چی وایي؟ ها، اوس به معلوم شي. هغه دی راغی د خیره سره. ماشاءالله ماشاءالله، تاسو خو ټول ناساستی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تازه ګل مولوي صاحب، هلکان هم دا ستا په انتظار دي چې ته ورته څه وایې. خبره ستاسو په هکله ده. تېره ورځ تاسو نه سدو نادرکه شوی و، مونږ او تاسې ټول ورپسې پریشانه وو. او هغه خو سادو بېغوري کړې وه، په خپل سر مدرسې نه راوتلی و. خو دا ښه دی چې بیا بل طرف ته نه وتلی، هملته چا کره شپه کړې وه. خو نور به داسې نه کیږي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې شورا پریکړه کړې ده چې تاسو ټول به په ډله یو ځای راځئ او یو کس به ستاسو امیر یا مشري. نو دا به څوک وي او څه به کوي؟ په لاره به د ماشومانو نظم ساتي که نه، پام به ورباندې کوي چې خدای مکه بیا څوک ورک نشي.
خو که څوک ځان له قصده ورکوي نو بیا که څوک ځان د قصده ورک کي او یا د امیر خبره ونه مني نو هغه به جریمانه کیږي او که چیرته امیر بې غوري کړې وه نو بیا به ستاسې امیر جریمانه کیږي. ښه خبره ده، خو د امیر زموږ څوک شو؟ عابد چې په تاسو کې لږ عمر هم زیات دی او نسبت په خبر هم پوه دی. عابده تا ته منظوره ده؟ مولوي صاحب چې تاسو فیصله کړې ده نو زه پکې هېڅ هم نه ویم، راته منظوره ده. عبیده لاړې مصر سوې، اوس به په موږ مشري کوې. خو دا ستا د لاسه کنه، که ته نادرکه شوی نه وې نو شورا بیا کله داسې فیصله کوله. اوس دا فیصله له خیره د ټولو په ګټه ده. ځئ نو لاړ شئ، ګورئ د خپل امیر خبره به منئ. سنګینې خبره شوې او که نه؟ د څه شي نه؟ ما خو څه نوې خبره نه ده اورېدلې. اوس به دې زه خبره کم. نوې خبره دا ده چې پرخه د عجب ګل انګور شوه په خیر. هماغه پرخه وه چې تا ورباندې تهمت ولګاو، خو زه ښه دی چې سپیناوی وشو. هی هی زه پوهېدمه چې دا ټول کارونه موږ سره عجب ګل وکړه. عجب ګل ولې وکړه؟ عجب ګل ځکه وکړه چې زما زوی ډزې وکړې او نور ولایت ته وتښتېدو. همدا عجب ګلو چې بیرته په دوکه راوستو د دې دپاره چې د کلي نه همیش وشړي او پرخه خپل زوی ته وکړي. په دې باندې عجب ګل مه ملامته کوه. کار ټول تا او زوی نه دې وران شو. زوی دې د پرخې د کور مخې ته ډزې وکړي او ته راپورته شوې تهمت دې پې پورې که. بس نو عجب ګل تم په زوره موقع ورکړه چې پرخه خپله انګور کی. که چېرته تاسو په سمه خوا پې مرکه کړې وې نو دا جلۍ زموږ د کور انګور کېده. خو رښتیا څنګه به انګور شوې وه چې ستا زوی داسې دی؟ ولې زما په زوی کې څه کمی دی؟ د هر چا نه ښه ځوان دی، تکړه دی. نو کارونه یې سم نه وو که نه؟ اوس دې ورته خدای نیکه لار وښیي چې دا ژوند دې را جوړ شي. خو که رښتیا درته ووایم که نه، ستا هم پرخه په زړور نه وه پیرزو. وی ولې مې نه وه پیرزو پې؟ د دې دپاره ما کم کارونه ونه که. همدغه خو درته وایم که نه چې کار دې په زوره خراب که. زړور تبلیغ ته لاړه، که اصلاح شوی وې نو موږ ته یوه لاره برابرېده چې پرخه ورته وغواړو، خو تا ورپسې تهمت وتاړه، په زوره دې خبره ورانه کړه. هی هی د سلګۍ پلاره، اوس راته په زخمونو باندې مالګې مه دوړوه. زما خو خپل زوی سره غم دی. که هغه خبر شي چې پرخه بل چاته ورکړه نو څه به وایي، څه به کوي؟ هیڅ اندېښنه مه کوه. سنګینې زړور هم پوهېده چې په زور باندې زه پرخه نشم ودولی او دا کار په راتلونکي کې هم نشي کېدی. بس هغه د چا خبره ابه یې مړه او ته به شکېدلې. کاش داسې وشي. د پرخې دپاره خو زړور خان هر څه ومنل، خو شورا ورسره غټه دوکه وکړه او د عجب ګل په طرف شو. شورا د هیچا طرف نه دی کړی. د خدای دپاره یې خبره کړې وه او د زړور خان خیر یې غوښته، ځکه خو یې تبلیغ ته ولېږه. خو کاش تا دومره صبر کړی وې چې زړور خان د تبلیغ نه راغلی وې، بیا چې د هر څه کول پروا نه وه. دا تهمتونه دې ډېر بې ځایه پورې کړل. که چا کې یو عیب وي هم خلک پې پرده اچوي، خو تا په پاکلمنې جلۍ تور پورې کاوه. تا څه ویل چې ته به یې په دې شان خپله کي؟ او که نه، خو زه څه خبره ومه چې دا خبره به داسې بابېړی کوي. سنګینې دا یوه خبره مې واوره ښه چې خدای تعالی همیش بریا هغه چاته ورکوي چې څوک په حق کوي. کاکا تا راته غږ وکړه، څه دې ویلې؟ او زویا ما ویل چې ته لږه کتابچه او قلم راواخله او دا د دوکان سودا ولیکه چې څه شی پکې کم شوی دی. سمه ده، سودا به درته ولیکم. د کشمالې پلاره سودا پسې ځې؟ او سودا پسې ځم، دوکان ته شوی دی. ما ویل چې سودا ورته راوړم نو ښه به کاکا که دې خوښوي زه به دوکان ته لاړ شمه. دوکان به ټول د نظر نه تیر کړمه، بیا به لیست برابر کړو که څنګه؟ آفرین زویا آفرین. ځه ورشه دوکان وګوره چې هر شی پکې کم
ځان سره یې یاداشت کا. تورپیکی ته م خدای دې وبخه هغه پیسې راته د دوکان راواخله غټې او میاده ټولې چې وشمارم سودا به پې وشي او که نه. پیسې خو به درته راواخلم خو د کشمالې پلاره شمارلو ته حاجت نشته دی چې څنګه تا پیسې راکړې وي هماغه شان مې ایښي دي خو دا پیسې دومره نه دي پخوا به دې ډېرې وړلې. نو ځکه خو ویمه که نه چې سودا به پې وشي او که نه پخوا کلدارې وي او اوس خو له خیره سره خبره د افغانۍ وشوه. زه نو ته پیسې راواخله او زه به مې دا جب کې چې کوم پیسې دي دا وشمارم. صبر چې دا راواخلمه. 1 2 3 4 ها دا در واخله راکه راته. د کشمالې پلاره پیسې خو داسې کلکې کلکې شمارې کوم لوټ پکې ونشکې اسیم زاړه دي. رښتیا دې ویله زه نه شمارمه بیا به ورسره هملته په بازار کې ګورمه. زمونږ خلک هم د لوټونو سره پام نه کوي بچې څنګه یې راواغستې هماغه شان یې راغستي. سادو بچو دا د ما خبرې نه دي دا په غور سره واوره فکر ورته وکه خیا. ښه ده ابا غوږ مې ده. آفرین ګوره شورا فیصله کړې ده چې کوم کوچنی نادره کسه نو جرمه کیږي به ډېر پام وکړه چې بیا نادره که نه سي. د نورو کوچنیانو سره یو ځای ځه او یو ځای راځه دا تیر په څیر بیا د مدرسې نه په خپل سر راونه وځي. ښه ده ابا بیا غلطي نه کوم خیر ده. میرو تا دا د جریمې خبره وکړله دا جریمه د څه شي ده؟ د کوچنیانو جرمه ده چې کوم کوچنی نادره کسه نو جرمه به ترې اخیستل کیږي چې بیا داسې ونه کړي. نو میرو دا خو کوچنیان دي دا په دې خبرو کله پوهیږي؟ پوهیږي ولې نه پوهیږي هوښیار به سي. شورا خو پوهیږي که نه چې کوچنیانو سره پیسې نسته ده چې پیسې ورسره نه نو بیا غلطي نه کوي په همدې خاطر یې جرمه کېښوده. آی های ته نه پوهیږې که نه میرو چې کوچنیانو سره پیسې نه وي نو مور پلار نه به یې اخلي. شورا مقصد د خلکو نه جرمې راټولوي. نه صبرو نه د شورا مطلب دا نه ده چې د خلکو نه جرمې راټولې کي. ښه نو کوم مطلب یې ده؟ مطلب یې دا ده چې څوک غلطي ونه کي. اول دا مونږه وګوره څومره غلطي رانه وسوله چې صدو مدرسه کې داخله و فکر ونه که. پکار دا وه چې موږ د ده استادانو سره خبرې کړی وای چې دا کوچنی نابلده ده خپل سره مخته سوی ده لږ پام پې کوئ نو کیدای سي بیا صدو نوی بېدرکه سوی. آی های چی وایم نو صدو زویه بس د ابا خبرو ته پام کوه. ګوره د موږ جرمې ته تابع نسته او نه یې وسه لرو چې جرمه را باندې را نه ولې او جرمه خو لا بلا پسې که بیا تا پسې چیرې وګرځو. بېغمه سهنۍ ډېر پام به کوم. ای های خدایا نن خو یې ډېر ستړی ستومانه کړمه. وای تورپیکی دغه منګینه لږې اوبه راکه راته چې تږی شوی یم. سمه ده. ها د کشمالې پلاره در واخله راکه راته. بسم الله. شکر خدایا. د کشمالې پلاره ولې سودا دې څه کړه؟ سودا دې لکه چې نه ده راوړې؟ سودا مې راوړله او په دوکان کې مې ځای په ځای کړله همغې لږ ستومانه کړمه خو ورکې که تورپیکی د سودا اخیستونه مې زړه موړ شو. ولې په څه خبره؟ چا در سره دوکه کړې یا کوم بله خبره ده؟ چا را سره دوکه نه ده کړې. نرخونه په ولایت کې دومره لوړ شوي دي چې هغه د چا خبره ویم اسمان سره خبرې کوي اسمان سره. اوس حیران یم چې سودا مې راوړله خو هسې نه چې پکې تاوان وکړمه. نه تاوان به ولې کې
چې تا په جیغ قیمت سودا اخیستې نو په جیغ قیمت به خرڅې. زه به په جیګ قیمت خرڅه کم، خو تورپیکۍ فکر نه کومه که خلک یې واخلي، هسې نه چې دا خلک رانه شکایت ونه کي او یا کیدی شي بیخي زما دکان ته څوک رانشي. نه ته خو ګناهګار نه یې که نه چې دومره ورته زړه خورې. پرېږده دا فکرونه، که سودا قیمته شوي نو ټولو ځایونو کې ده، یوازې ستا په دکان کې خو به نه وي. های های تورپیکۍ، که دغه ستا په شان هر څوک پوه شي خو ښه خبره ده که نه چې په هر ځای کې سودا قیمته ده. خو د کلي خلک به دا فکر کوي چې دا کار د وړو دکاندارانو دی او خبر نه دي چې اوبه له بره خړي دي. د نرخونو پوښتنه نشته چې څوک پوښتنه وکړي دا ولې پوخا کلداري 200 افغانۍ، خو نرخونه هماغه شان اسمان سره خبرې کوي. الله دې پکې خیر واچوي، هسې نه چې د ګټې په ځای هم تاوان وشي. دا وه د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې سردار اکا له ولایته سودا راوړه، خو ډېر په جیګ قیمت. د سردار اکا په وینا چې په ولایت کې نرخونه نه کنټرول کیږي. آیا په نورو سیمو کې د نرخونو کنټرول شته؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پوري په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 شپږ شپېته 3 10 55.